طالبانو اخر هم حوصله ختمه شوه او خپله خوله یې خلاصه کړه. طالبانو امریکا او اشرف غني ته ډیر سخت اخطار ورکړ. طالبانو ولې غني په قهر کړی دی؟ ویډیو تر اخره وګورئ چې په هر څه مکمل پوه شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. طالبانو ولې عکس العمل وښوده؟ دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې د اروپا اتحادیې مشرانو، اسلامي ممالکو او افغان حکومت په طالبانو ډیر سخت فشار واچوه. دغه خلکو له طالبانو وغوښتل چې په دې اساس وخت کې دې وربند وکړي او افغان وژنه دې بنده کړي چې تیرو ورځو کې افغان حکومت راپور خپور کړ چې طالبانو د امریکا تړون نه بعد 3,000 حملې پر افغانانو کړي دي. نو د روزي مبارک میاشت او د خدای عذاب چې په ځمکه راغلی، نو د دې لپاره جګړه بس کړئ. دغه خبرو د طالبانو سخته غوسه راوپاروله او اخطار یې امریکا ته ورکړ. طالبانو ورته ویلي چې امریکا په خپل دریځ نه ده ولاړ، یعنې چې زموږ زندانیان یې نه دي راخلاص کړي او دا تړون ته غټه ضربه رسولی شي. او بل اخطار یې مستقیم افغان ولسمشر محمد اشرف غني ته ورکړ. ورته یې ویلې چې زموږ کوم لیست زندانیان چې تاسو ته درکړی را پرېږدئ، که نه دغه جګړه به نوره هم سخته شي او افغانانو ته به درانه تلفات واړوه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ادرسه په خپره کړي خبرپاڼه کې راغلی چې اسلامي امارت د سولې او جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی. زیاتوي زمونږ او امریکا ترمنځ په توافقنامه کې چې د امنیت شورا او د نړیوالو ټولنې لخوا هم تایید شوی په ښکاره ډول صراحت شوي چې له لاسلیک څخه وروسته باید د 10 ورځو په دننه کې له دواړو غواړو 6,000 بندیان خلاص شي او د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه مساعده شي. طالبانو ویلي دا چې د کابل اداري ګټې د جګړې په دوام کې دي، نو له هغه اولې ورځې د توافقنامې د تطبیق په لاره کې خنډونه اچول پیل کړل. د بندیانو خلاصون په مختلفو بهانو ترنو خپر وځنډول، یو جامع ټیم یې معرفي نشو کړای او خپل منځي اختلافات یې حل نه کړل. دغه راز طالبانو ویلي چې امریکا، ناټو او نورو ملاتړ کوونکو یې هم د توافقنامې د بندونو د عملي کېدو په برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. همدارنګه طالبانو ویلي چې د ناټو لخوا د کابل له ادارې سره د جګړې د دوام او شدت په نیت د میلیونونو مرمیو مرسته پارونکی ګام دی. تر دې 2 ورځې مخکې او نن یو ځل د افغان سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په خپل رسمي ټویټر پاڼه له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. زیاتوي روژه دغه راز له طالبانو ته یو فرصت ورکوي چې د روغتیایي کړکېچ تر پایه د بشري چارو لپاره اوربند ومني چې ورکم او پوځي تهاجمي عملیات ودروي. په عین حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالډ کوبیا په تازه مرکه کې ویلي د دوی سخت ملاتړی دی چې افغانستان کې په دې اساسو شرایطو کې جګړه ودرېږي، اوربند وشي او ټول په ګډه د کورونا په ضد مبارزه وکړي. درنو لیدونکو تاسو د طالبانو دغه څرګندونو ته کوم نظر لرئ؟ له موږ سره په کمنټ کې حتما پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.